راځه نارنجي ته هم موږ سره کیسې وکړه. زه کیسې نه کوم، زه یوه پوښتنه لرم. که هر چا ځواب راکړ نو معلم صاحب ته به ووایم چې ورته ډالۍ ورکړي. څنګه پوښتنه نارنجي؟ پوښتنه دا ده چې د ځمکې مرکز چیرته دی؟ تاسو ولې داسې حیران یو بل ته ګورئ؟ تاسو خو لایقه هلکان یئ، زما پوښتنه خامخا ځوابولی شئ. میرویسه دلته راشه. دا دی راغلم، خو څه وکړم؟ دلته ودرېږه. نارنجي همدلته د ځمکې مرکز دی. نه، دلته د ځمکې مرکز نه دی. زه څنګه پوه شم چې ستا ځواب سم دی؟ زه ډاډه یم چې همدا ځای دی، ځکه ټوله ځمکه له همدغې نقطې څخه څلورو خواو ته متر که وبه ګورې چې ځمکې مرکز همدلته دی. تاسې ما سره ټوکې کوئ. ځمکه چیرې متر کیږي؟ نارنجي ستا د سوال سم ځواب همدا دی چې موږ نشو کولی د ځمکې سطحه اندازه کړو، نو ویلی شو چې د ځمکې مرکز هم نشو پیدا کولی. آفرین سهرابه، ته باید له نارنجي څخه خپله جایزه ترلاسه کړې، ځکه په خپله پوښتنه کې دې پاتې راوست. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ګرانو زده کوونکو څنګه یې؟ مننه یو. زه هم ښه یم، خو لږ په اندېښنې کې یم. ولې نارنجي؟ مخکې له دې چې تاسو راشئ ما له هلکانو څخه وپوښتل چې د ځمکې مرکز چیرته دی. زما پوښتنه سهراب ځواب کړه. اوس زه باید ورته جایزه ورکړم، نو په همدې خاطر لږ په تشویش کې یم. راځئ ما ته هم ووایئ چې د ځمکې مرکز چیرته دی. ولې خاندئ؟ استاده موږ هم ستاسو په څېر د نارنجي پوښتنې سره حیران شو، خو سهراب خورا ښه ځواب ورکړ او نارنجي یې قانع کړ چې موږ نشو کولی د ځمکې مرکز پیدا کړو، نو ځکه ځمکه نشو مرتر کولی. نو که تاسې وایئ چې سهراب واقعا د جایزې وړ دی، نو زه به له خپرونې وروسته ورته جایزه ورکړم، خو باید نارنجي ته هم جایزه ورکړل شي ځکه ډېره ښه پوښتنه یې کړې. اما باید ووایم چې ځمکه مرکز لري او د ځمکې مرکز د ځمکې په هستې کې موقعیت لري. راځئ خپل درس ته ځو. زموږ د نن ورځې درس عنوان دی یو نواخت مستقیم الخط منظم حرکت. خو مخکې له دې چې درس پیل کړو راځئ د نن ورځې درس اهداف ګورو. موږ به نن درس کې یو اړخیز یا یو بودي حرکت او د هغه ډولونه وپېژنو، عمودي او افقي محورونو سره به اشنا شو، یو نواخت مستقیم الخط منظم حرکت به هم زده کړو. ښه ګرانو زده کوونکو، د مخه مو متحرک جسم او جسم د سکون په حالت کې وپېژندل او موږ پوهیږو چې حرکت او سکون دوه نسبي مسلې دي، یعنی مطلق نه دي. په دې معنی چې په طبیعت کې هیڅ شی په بشپړ ډول د حرکت یا سکون په حالت کې نه دی. یو ساکن جسم کولی شي نظر یوې نقطې ته د حرکت په حال کې اوسي. مثلا که 3 نفره د موټر په داخل کې ناست وي او دوی د حرکت په حال کې وي، دغه 3 نفره نسبت یو بل ته د سکون په حالت کې دي، او هغه شخص ته چې د موټر څخه د باندې دی دوی د حرکت په حال کې دي. نو ستاسې په اند په فزیک حرکتونه په څو ډوله ویشل شوي دي؟ معلم صاحب له تیرو درسونو څخه ماته یو اړخیز حرکتونه او دوه اړخیز حرکتونه په یاد دي. آفرین، ډېر ښه. په فزیک کې حرکتونه په یو اړخیز او دوه اړخیز حرکتونه ویشل شوي. یو اړخیز یا یو بودي حرکت هغه حرکت ته ویل کیږي چې متحرک جسم په مستقیمه لاره حرکت کوي. راځئ د دې ډول حرکت ډولونه ګورو. یو اړخیز یا یو بودي حرکت په مستقیم الخط منظم حرکت، عمودي پرتاب ښکته او پورته لوري ته او آزاد سقوط باندې ویشل شوي دي. هر څه پورته او ښکته حرکت کوي. میرویسه ته یو ځل پاسېږه او پورته حرکت وکړه چې زه وګورم. نارنجي زه څو مثالونه په سکرین درته ښیم. دا وګورئ، دا د افقي یا مستقیم الخط منظم حرکت، عمودي پرتاب پورته، عمودي پرتاب لاندې خواته او آزاد سقوط مثالونه دي چې نن ورځ موږ یوازې افقي یا منظم مستقیم الخط حرکت لولو، نور به بیا بل وخت ولولو. آیا تاسو د څلورو خواو په اړه څه ویلی شئ؟ سهراب جانه ته ووایه. زما چپ لور ته ختیځ، ښي لور ته لویدیځ، شاته جنوب او مخامخ شمال دی.
زه ډاډه یم چې تاسو ټول پوهیږئ، خو زه غواړم یو ځل بیا تکرار کړم چې موږ دوه ډوله محورونه لرو، افقي او عمودي. سکرین ته ځیر شئ. د قیمو مختصاتو سیستم یوه دوه بعدي دستګاه ده چې معمولا له دوو محورونو څخه چې یو په بل عمود دي جوړ شوي دي. معمولا افقي محور د ایکس په توري سره او عمودي محور د وای په توري سره ښودل کیږي. هغه نقطه چې په هغې کې د ایکس وای محورونه یو بل قطع کوي د قیمو مختصاتو د مبدا په نوم یادیږي او د او په توري سره ښودل کیږي. کولی شو چې د افقي محور مثبت لوري ته ختیځ او منفي لوري ته لویدیځ ووایو، د عمودي محور مثبت لوري ته شمال او منفي لوري ته جنوب ووایو. معلم صاحب زه په دې هکله پوه نه شوم، کیدای شي یو مثال راته ووایي؟ ولې نه میرویس جانه، د مثال په توګه که چیرې یو متحرک جسم ښي لور ته حرکت وکړي نو د متحرک جسم جهت مثبت ایکس طرف ته دی، یا که چیرې جنوب یعنې ښکته طرف ته حرکت وکړي نو د متحرک جسم جهت منفي طرف ته دی، یعنی د عمودي محور منفي اړخ ته. معلم صاحب آیا افقي او عمودي حرکتونو ته هم منظم مستقیم الخط حرکت ویل کیږي؟ هو نه ویل کیږي به، زما په نظر دا ډولونه دي. نارنجي جانه که خفه کېږي نه یو څه ووایم؟ نه خفه کېږم، ووایه. زما پلار تل وایي کله چې یو څوک له چا څخه پوښتنه کوي نو موږ باید پرېږدو چې هماغه کس په خپله ځواب ورکړي او هېڅکله د نورو کلمو ترمنځ ټوپ ونه کړو. پوه نه شوم، زه خو په خپل ځای کې یم، ټوپ خو مې نه دی کړی که نه. نارنجي د میوند هدف دا و چې ما له استاد څخه وپوښتل نو باید تا ځواب نه وای ورکړی او یا دې هم اول له معلم صاحب څخه اجازه غوښتې وه. خیر دی، پام مې نه و، بیا داسې نه کوم. نارنجي هم ښه ویل. بلې هر هغه حرکت چې په مستقیمه کرښه د ثابت سرعت او تعجیل درلودونکی وي منظم مستقیم الخط حرکت بلل کیږي. راځئ د دې حرکت ډولونه په سکرین باندې ګورو. منظم مستقیم الخط حرکت په دوه ډوله ویشل شوی دی. لومړی یو نواخت یعنی په ثابت سرعت سره، دویم غیر یو نواخت یعنی په ثابت تعجیل سره. معلم صاحب یو نواخت او غیر یو نواخت دا څنګه؟ سوراب جانه په منظم مستقیم خط حرکت کې په بعضې حالتونو کې یو متحرک جسم په مساوي وختونو کې مساوي فاصله وهي چې دې حرکت ته یو نواخت حرکت ویل کیږي، اما په بعضې نورو حالتونو کې یو متحرک جسم په مساوي وختونو کې مختلف فاصله وهي چې دې ته غیر یو نواخت یا تعجیلي حرکت هم ویلی شو. معلم صاحب موږ به څنګه پوه شو چې حرکت یو نواخت منظم مستقیم الخط حرکت دی؟ یو نواخت یاده مې راغله، وبخئ. منظم مستقیم الخط حرکت خپلې ځانګړتیاوې لري چې د همدغو ځانګړتیاو په وسیله پیژندل کیږي. راځئ چې وګورو. د متحرک جسم د حرکت لاره مستقیمه کرښه ده. متحرک جسم مساوي فاصلې په مساوي وختونو کې وهي. د حرکت په جریان کې د متحرک جسم سرعت ثابت دی. د وخت په تیریدو د متحرک جسم په سرعت کې بدلون ته تعجیل یا شتاب ویل کیږي. د متحرک جسم سرعت په دې حرکت کې تغییر نه کوي نو د متحرک جسم تعجیل صفر دی. درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو، د سم خپرونه به دوام ولري. اوس یوه لنډه دمه لرو، له دمې وروسته بیرته راګرځو، له موږ سره پاتې شئ. ګرانو زده کوونکو یو ځل بیا ستړي مه شئ. د فزیک د سم خپرونه ده. لکه څنګه مو چې ولوستل د یو نواخت منظم مستقیم الخط حرکت یوه ځانګړنه دا ده چې یو متحرک جسم په مساوي وختونو کې مساوي فاصلې وهي، یعنی د حرکت په اوږدو کې د متحرک جسم سرعت ثابت پاتې وي. ستاسې په نظر څنګه کولی شو د یو متحرک جسم ثابت سرعت پیدا کړو؟ معلم صاحب زما په نظر موږ باید اول د ثابت سرعت فرمول وپېژنو، بیا ثابت سرعت پیدا کولی شو. آفرین، همداسې ده. راځئ چې د ثابت سرعت فرمول وګورو چې کوم کمیتونه پکې شامل دي. ثابت سرعت مساوي دی، یعنی وهل شوی فاصله تقسیم په وخت. دلته x د متحرک جسم په واسطه وهل شوی فاصله او t تیر شوی وخت همداشان v د متحرک جسم د ثابت سرعت څخه عبارت دی. نو په دې شان سرعت د وهل شوی فاصلې سره مستقیم تناسب لري او د ورکړل شوي وخت سره معکوس تناسب لري.
معلم صاحب کیدای شي یو مثال کې موږ ته حل کړې؟ ولې نه؟ د یو نواق منظم مستقیم الخط حرکت یو مثال به وګورو، تاسې ورته ځیر شئ. د دغه شکل په څیر یو متحرک شخص 150 متره فاصله په 25 ثانیو کې وهي. متحرک شخص په مساوي وختونو کې مساوي فاصلې وهي. د متحرک شخص ثابت سرعت پیدا کړئ. لکه څنګه چې په سکرین کې ګورئ، یو متحرک شخص 150 متره فاصله په 25 ثانیو کې وهي، یعنی په هر 15 ثانیو کې 10 متره مزل کوي. معنا دا چې ذکر شوی شخص په مساوي وختونو کې مساوي فاصلې وهي، نو د دغه شخص سرعت د حرکت په اوږدو کې ثابت سرعت دی. اوس کولی شو د ثابت سرعت فرمول په کارولو سره د هغه شخص سرعت پیدا کړو. راځئ متوجه شئ. تاسې وهل شوې فاصله زموږ څومره ده؟ 150 متره. او هغه وخت چې دا مزل پکې طی شوی دی څومره ثانیې دی؟ 25 ثانیې. اوس څنګه کولی شو دا سرعت لاسته راوړو؟ فرمول لرو v مساوي کیږي x پر t. v مساوي کیږي د x او t پر ځای خپل قیمتونه ږدو. د x پر ځای 150 متره، د t پر ځای 25 ثانیې. کله چې دا تقسیم کړو 6 متر پر سکند زموږ سرعت راځي، یعنی د ذکر شوي شخص سرعت 6 متر پر سکند دی. معلم صاحب یوه پوښتنه وکړم. وایه نارنجي، درته غوږ یم. که موږ یو ورځ په صف کې درس ونه وایو نو څه به وشي؟ چې درس ونه وایو نو څه به کوو نارنجي؟ همداسې کیسې به کوو، ورځ به مو تېره شي. نارنجي جانه، موږ خو په درس کې لوبې او فعالیتونه هم ترسره کوو، کله کله کیسې هم کوو، چې موخه مو ترې د درس ښه زده کولو لپاره یو ښه چاپېریال رامنځته کول دي. که کوم بله پوښتنه نه وي نو درس ته به ادامه ورکړو. نو چې داسې ده معلم صاحب، راځئ یو څو نور مثالونه هم حل کړو. سمه ده، راځئ چې یو مثال په ګډه سره وګورو. یو موټر د لاندې شکل مطابق د ک او ان نقطو ترمنځ د 10 متر پر سکند ثابت سرعت سره د حرکت په حال کې دی او د 10 مترو په اندازه خپل موقعیت ته بدلون ورکوي. هغه وخت پیدا کړئ چې په هغه کې موټر د ک څخه ان نقطې ته رسیږي. لکه څنګه چې په سکرین کې ګورئ، د متحرک جسم له لوري وهل شوې فاصله 10 متره دی او راکړل شوی سرعت 10 متر پر سکند سره دی. د سرعت فرمول په کارولو سره کولی شو وخت پیدا کړو. نو وخت مساوي کیږي فاصله تقسیم پر وخت باندې، چې مساوي کیږي 10 متره تقسیم په 3 سکنډه. ګرانو زده کوونکو، تر دې ځایه خو په درس پوه شوئ؟ هو معلم صاحب. ښه نو یو مثال تاسې حل کړئ. نارنجي ته انتخاب کړه چې څوک تختې ته راشي. معلم صاحب دغه سوال به امید حل کړي. نارنجي جانه، ولې دې امید انتخاب کړ؟ همداسې زړه مې وغوښته. امید جانه، او چې ته نارنجي وټاکلې، زه به په سکرین یو مثال درته وښیم او ته یې تشریح کړه. یو موټر د لاندې شکل مطابق د A له نقطې څخه د B نقطې پورې 9000 متره فاصله په 1200 ثانیو کې طی کوي. د موټر سرعت په متر پر سکند سره په لاس راوړئ. لکه څنګه چې په تصویر کې ګورئ، یو موټر د A نقطې څخه تر B نقطې پورې 9000 متره فاصله په 1200 ثانیو کې وهي. نو د موټر ثابت سرعت پیدا کولو لپاره د سرعت له فرمول څخه کار اخلو. موږ ویلی شو چې فاصله تقسیم پر وخت د ثابت سرعت فرمول دی. نو 9000 متره فاصله په 1200 ثانیو باندې تقسیم کوو، نو حاصل یې 2.5 متر پر ثانیه راوځي. نو ویلی شو چې د موټر ثابت سرعت 2.5 متر پر ثانیه دی. اوس به وګورو چې د امید جان ځواب سم دی که نه. اوس به یوه لنډه دمه واخلو. له دمې وروسته زموږ د خپرونې دریمه برخه چې عملي کار دی ترسره کیږي. له موږ سره پاتې شئ. د فزیک خپرونې ته یو ځل بیا ښه راغلاست. د خپرونې په دې برخه کې موږ یو عملي کار ترسره کوو. تاسو څه فکر کوئ چې موږ به کومه تجربه ترسره کړو؟ زه به یو نقل درکړم. په دې تجربه کې موږ غواړو په یو نواخت منظم مستقیم الخط حرکت کې د یو جسم ثابت سرعت پیدا کړو. ډېر ښه، ډاډه یم چې له تاسو څخه ځینې پوه شول او ځینې هم تر اوسه فکر کوئ. متوجه اوسئ، زه د اړتیا وړ موادو نومونه اخلم. د فعالیت ترسره کولو لپاره موږ 8 مستطیلي کارتونو ته، فیتهیي متر ته، یو سټاپ واچ ته او قلم او کتابچو ته اړتیا لرو. یعنې لوبه په کارتونو ترسره کوو. په دغه لوبه کې خو بزم یم، خو د کارتونو په لوبه پوه نه شوم. حتما هغه کار دې ته وي چې میوه پرې ټوټه ټوټه
نارنجي دا کارتونه مستطیلي توکي دي. د لوبې په هکله به وروسته درته ووایم، خو لومړی به زه له تاسې څو پوښتنې وکړم. تاسې په نوبت سره ځوابونه راکړئ. میونده، ته دا ووایه چې یو نواخت منظم مستقیم الخط حرکت څه ډول حرکت دی؟ هغه حرکت ته ویل کیږي چې یو جسم په مستقیم لوري حرکت وکړي او د حرکت په اوږدو کې د جسم سرعت ثابت پاتې وي. ډېر ښه. څوک ویلی شي چې د ثابت سرعت فرمول څه شی دی؟ امیده ته ووایه. ثابت سرعت مساوي کیږي د موقعیت بدلون یا وهل شوې فاصله تقسیم پر وخت یا وی مساوي ده ایکس پر ټي. آفرین امیده. سهراب، ته دا وایه چې په یو نواخت منظم مستقیم الخط حرکت کې د یو جسم د سرعت مقدار ولې ثابت وي؟ په دې خاطر چې متحرک جسم په مساوي وختونو کې مساوي فاصلې وهي. ډېر ښه. ګرانو زده کوونکو، اوس به خپل عملي کار ترسره کړو. خوښه مې ده، پیل یې کړئ. درنو لیدونکو، د دې فعالیت ترسره کولو لپاره موږ یو فیتهیي متر لرو چې 80 سانتي متره فاصله یې موږ ته پکار ده. 8 عدده کارتونه د 10 سانتي مترو په فاصلې سره ږدو. سټاپ واچ د وخت ښودلو لپاره آماده کوو او بیا کارتونو ته ګزار وکړو تر څو ولویږي. وبه ګورو چې د 80 سانتي متره فاصله په څومره وخت کې طی کیږي. د فعالیت په وروستۍ برخه کې به د ثابت سرعت فرمول په کارولو سره د ثابت سرعت مقدار لاسته راوړو. میرویسه، ته به کارتونه د 10 سانتي مترو په فاصلې سره کیږدې. امید جانه، ته به سټاپ واچ ولګوې. سهراب به کارتونه وغورځوي او میوان به د فعالیت په پای کې د ثابت سرعت محاسبه ترسره کړي. آفرین. اوس نو راشئ په خپلو ځایو کې منظم ودرېږئ. معلم صاحب، منظم؟ هو نارنجي، کوم څه خو به مې غلط نه وي ویلي؟ نه معلم صاحب، غلط مو نه دي ویلي. ما فکر وکړ چې تاسو ویلو سره بیا آماده شئ تر څو منظم معلوم شو. نارنجي، هغه د خدایداد کیسه خو به دې اورېدلې وي. ما نه ده اورېدلې، غواړم چې تاسو یې راته وکړئ. سمه ده، یو ورځ به دا کیسه درته وکړم. اوس زما هدف دا و چې دوی هر یو په خپلو ځایونو منظم ودرېږي او هر یو خپله نتیجه راته ووایي. د کارتونو حرکت 2 ثانیې نیولې دي، نو د کارتونو وخت 2 ثانیې دی. د کارتونو له لوري وهل شوې فاصله 80 سانتي متره ده، یعنې کارتونه 80 سانتي فاصله په 2 ثانیو کې ووهله. د ثابت سرعت فرمول د فاصلې او وخت د نسبت څخه عبارت دی. 80 به په 2 تقسیم کړو نو زموږ ځواب 40 سانتي متر په سکند کیږي. آفرین. ښه ګرانو زده کوونکو، تاسو ولیدل چې 80 سانتي متره فاصله په 2 ثانیو کې طی شوه. یعنې په هره یوه ثانیه کې 40 سانتي متره کارتونو موقعیت تغییر وکړ. د دغه جسم سرعت ثابت سرعت دی چې اندازه یې میوند واله څومره ده؟ 40 سانتي متره پر سکند. راځئ چې د درس وروستیو پوښتنو ته ولاړ شو. د فاصلې سرعت او وخت واحدات په نړیوال سیستم یا SI کې کوم دي؟ امیده، ته ووایه. په نړیوال سیستم یا SI کې د فاصلې واحد متر، د وخت واحد ثانیه او د سرعت واحد متر پر ثانیه دی. اوس دویمې پوښتنې ته ځو. ولې په یو نواخته منظم مستقیم الخط حرکت کې د تعجیل اندازه 0 وي؟ میرویس جانه، ته ووایه. د وخت په تیریدو سره د یو متحرک جسم په سرعت کې تغییر د تعجیل یا شتاب څخه عبارت دی او یو ناوخته منظم مستقیم الخط حرکت کې د سرعت اندازه ثابته ده، نو په دې خاطر د تعجیل یا شتاب اندازه هم 0 ده. درېیمه پوښتنه به سهراب ځواب کړي. یو بعدي حرکتونه په کومو برخو ویشل شوي؟
یو بودی حرکتونه په دغه برخو ویشل شوي: منظم مستقیم الخط حرکت، عمود پرتاب، پورته او ښکته لوري ته او آزاد سقوط. آفرین. څلورم پوښتنې ته به میوند ځواب ووایي. په افقي محور د منظم مستقیم الخط حرکت په کومو برخو ویشل کیږي؟ په افقي محور د منظم مستقیم الخط حرکت په یو نواخته او غیر یو نواخته حرکتونه ویشل شوي. ډېر ښه. اوس نو له خیره وخت د ټول درس لنډیز ته رسیږي، نو ورته غوږ شئ. تاسو ولې خاندئ؟ نارنجي وایم آفرین شه پته، ډېر ښه فکر دې کړی. له معلم صاحب څخه مخکې د درس د لنډیز اعلان دې وکړ چې معلم صاحب له تا پوښتنه ونه کړي. داسې نه ده. ښه نو ډېرې خبرې مه کوئ چې د خپرونې وخت ضایع کېږي. دا د درس لنډیز خو په سکرین باندې وښیئ. سمه ده نارنجي. د درس پایلې: یو بودی حرکتونه په لاندې برخو ویشل کیږي: منظم مستقیم الخط حرکت، عمودي پرتاب پورته او ښکته لورو ته او آزاد سقوط. په یو نواخته منظم مستقیم الخط حرکت کې د متحرک جسم د حرکت مسیر مستقیم خط دی. متحرک جسم په ثابت سرعت سره حرکت کوي، یعنی په مساوي وختونو کې مساوي فاصله طی کوي. په منظم مستقیم الخط حرکت کې د ثابت سرعت معادله v مساوي x پر t دی. په دې معادله کې x طی شوې فاصله، t تیر شوی وخت او v د متحرک جسم ثابت سرعت دی. وخت په تیریدو سره د متحرک جسم په سرعت کې بدلون ته تعجیل یا شتاب ویل کیږي. په یو نواخته منظم مستقیم الخط حرکت کې د متحرک جسم سرعت تغییر نه کوي، نو د متحرک جسم تعجیل 0 دی. درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه. تر بلې خپرونې مو لوی الله مل شه.